ملء السماوات وملء الأرض. ګوره زه ته یو فایده ذکر کړم. موږ چې هغه مخکې روایت وي ملء السماوات، ملء په پیښ باندې و، دلته ملء، د دواړه صحیح دي. ګوره ها، که څوک ملء السماوات والارض وایي، که څوک ملء وایي، د دواړه صحیح دي. ملء د دې بیا خپل اعرابي په عربۍ کې هغه ځان له د هغې خپل مقام. ملء السماوات وملء الارض، په اندازه د ډکوالي د اسمانونو او په اندازه د ډکوالي د ځمکې. وملء ما شئت من شیء بعد، او په اندازه د ډکوالي د هغه څه چې ستا خوښوي. اهل الثناء والمجد، ته لایق د صفتونو او د عزتې. وملء ما شئت من شیء بعد ترجمه رانه لږه نیمګړې شوه. وملء ما شئت من شیء بعد، او په ډکوالي او په اندازه د ډکوالي د هغه څه چې ته غواړې بعد، وروستو د اسمانونو او د ځمکې نه. یعنې که څوک وایي بعد پکې څه مطلب دی؟ نو هلته خو ځمکه او اسمانونه ذکر شو که نه. یعنې د ځمکې او د اسمانونو نه وروستو یا الله چې کوم شی ستا خوښي د هغې د ډکوالي په اندازه ستا حمد وایو. پوه شوئ که نه؟ چې کله په اذکارو پوه نو دا ذکر ویل به دله مزه درکوي. اهل الثناء والمجد، ته لایق د صفتونو او د عزتې. ثنا صفت ته وایي، مجد عزت ته وایي. احق ما قال العبد، او ته ډېر حقداري د هغه صفتونو چې بندې ستا دپاره بیانوي. احق، ته حقداري ما قال العبد، د هغه څه چې ستا بندې بیانوي. د دې صفتونو حقدار څوک دی؟ الله دی. وکلنا لك عبد، الله اکبر، او موږ ټول ستا بندګان. اللهم لا مانع لما اعطیت، ای الله نشتی منع کوونکی د هغه څه چې ته یې ورکې. دا ګوره په توجه سره واورې ها، نشتی منع کوونکی د هغه څه چې ته یې ورکې. ولا معطی لما منعت، او نشتی ورکوونکی د هغه څه چې ته یې منع کړي. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، او فائده نه ورکوي د بخ خاوند ته ستانه بخ د هغه. بین القوسین ترجمه بلم کړې ده، یا فائده نه ورکوي مالدار ته ستا د رانیولو په مقابله کې مالداري د هغه. څومره قیمتي دعات، او د مسلمان عقیده پکې بیان شوې ده. دا کمزوري عقیدو والا نه، دا خو د کار کې زما ځای ونیو، زه به څه خورم، او دا خو د ټول شی وخوړو، او دا خو که زه والم نو دی به څه کوي، او که دی والي زه. دا پرېږده خبرې. کوم شی چې الله تعالی درکوي که نه، هېڅوک یې نشي منع کولی، او چې الله د نه یو شی منع کړي هېڅوک یې نشي درکولی. او چې دا خبره دې ذهن کې وه، بیا خوشحاله ژوند به تېرې. او بله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، یا الله که یو سړی د بخت خاوند دی، د مال خاوند دی، د طاقت خاوند دی، د جیدات خاوند دی، د قوم، د نسب، د عزت، د شهرت خاوند دی، دله په دې کې هیڅ شی فایده نه ورکوي ستا د عذاب په باغ کې. د الله د عذاب نه څوک په دې شي نو خلاصېدی شي؟ نشي خلاصېدی. پنځمه دعا او دا به اخرنی ذکر کو. یا پنځمه او شپږمه به ذکر کو، دا ثاني دي. ابو هريره رضی الله عنه روایت ته امام بخاري راوړی دی، امام نسائی راوړی. کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده، رسول صلی الله علیه وسلم چې وکړه سمع الله لمن حمده وی، قال وی به اللهم ربنا ولك الحمد. راي کنه اللهم ربنا ولك الحمد. شپږمه دعا ابو هريره رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، اذا قال الامام سمع الله لمن حمده، چې کله امام وی سمع الله لمن حمده، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، نو تاسو وایئ اللهم ربنا لك الحمد. فائدې ذکر کړې ده. وی دغه حدیث کې مخکې داسې دي، رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي بس چې برابر شوه د چا وینا د ملایکو د وینا سره،
نو اوبه بخلی شي هغه ته مخکیني ګناهونه. بیا وی نوټ دا ټولې طریقې روا دي. ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. دې سره د رکوع دعاګانې ختمې شوې. ښه د اخرنۍ دعا چې کوم ذکر شو دا به څوک ووایي؟ د هغې نه مخکې اللهم ربنا ولك الحمد، د هغې نه مخکې دا اسانه او تا ذکر زموږ ضروري. ما اخرنۍ هغه بله وي هغه اوږده. تا ته یې احمد شاه صاحب ربنا لك الحمد ملء السماوات، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق من أهل الثناء والمجد وزير سنة أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بل سوق بيقول تنن إرادي دي خلي السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. السماء والملك حق ما قال الأرض وكلنا لك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما شاء الله بارك الله فيك. بل بيسوقوي أسانة ميلاس ما شئت من شيء بعد. عن السماء والمجد حق ما قال كلنا لك العبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بارك الله فيك. او قطرې قطرې نه څه جوړ شي دریاب. دا نه چې یو سړی وي چې دا خو یو دوی ډېر مخکې روان دي دا ټولې دعاګانې به څنګه یادومه. تا ته چا نه دي وي چې ټولې په یو ثنا یادې کړه خو یادوتې. ته چې په هفته کې د دې کتاب نه دوه دعاګانې مې یادې که نه دوه نو په میاشت کې دې څو یادې کړې؟ اته چې دوه یادې نه نه اخو روزانه نه هفته کې دوه یادې نو په میاشت کې څو شوې؟ دا ما کم سے کم وي میاشت کې اته شوې نو په کال کې څو شوې؟ نه نه سلورتیا شو اتاتیا نه چیانوے ټولو کې ماشاءالله ریاضیاتو کې یا کوم ویلې نه یا نمبر یې پکې خره وړي شپږ نوي 96 دعاګانې ته په کال کې یاد کړې. الله اکبر شپږ نوي لګي دي. او بیا دا خو ما دوه کم سے کم وي لکه یو سړی د وخت ډېر دی وخت ورسره فارغه ډېر دی هغه ډېر یادې کړي. یو سړي ذهن تیز دی هغه ډېر یادوي. خو دا دوه د هغه سړي دپاره چې ذهن کمزوری دی نو د 7 ورځو کې ده د دعا تقسیم کړی دی. یو څو ټکي یو ورځ یادوي یو څو ټکي ورسره بله ورځ یادوي او بیا داسې د دعاګانو سلسله روان. انشاءالله روان درس نه به شروع کوو. وایي مؤلف وایي د قنوت نازله او د قنوت ویتر دعاګانې د سجدې دعاګانې نه وي پکار دې پسې قنوت د سجدې نه مخکې راځي. ویتر هغه دعا چې کې د قنوت کوم ځای کې کې سجده کې کې مخکې راځي نو ځکه هغه دعاګانې مخکې راوړي. الله دې موږ پوهه کړي په قرآن او په حدیث باندې.